د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ دینه منډ کړیو چې داسې حیوان قرباني کړو چې د هغوی ښکرونه مات شوي وي یا غوږونه کټ وي. د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دا مسله ضمناً بل حدیث کې ما تاسو ته بیان کړې هم وه په مسایلو کې چې کوم حیوان په سوي کې غوی وي د هغه ښکر مات وي، نو که مات وي نو قرباني پې کېږي، خو که د بیخ نه وتی وي نو بیا پې قرباني نه کېږي. او که غوږونه یې داسې وي چې هغه کټ وي خو د درېیمې نه زیات کټ و بیا پې قرباني نه کېږي، او که درېیمې نه کم کټ معمولي و نو بیا به یې قرباني کېږي. او که چېرته پیدایشي غوږونه یې بیخي ونه بیا هم پې نه کېږي، او که واړه واړه و بیا پې کېږي. خو دغه خبرې ته خیال ساتئ چې د کوم حیوان غوږونه هغه د درېیمې نه زیات کټ و بیا پې قرباني نه کېږي. قرباني په وخت کې چې کله پسال یې غویې اخلي، غویې اخلي، نو هغه لکۍ هم ګورئ، غوږونه هم ګورئ، ښکرونه هم ګورئ. ښکره داسې چې دا غویان یو بل سره جنګ کوي، ښکر یې د بیخه وتی بیا پې قرباني نه کېږي. کوم حیوان چې اخلئ د هغوی ښکرونه ګورئ، بعضې داسې ښکرونه یې بیخه وتي بیا څه نه په څه شي پسې شیرش کړئ، نو بیا به کور ته راولي، هغه ښکر به ترې پرېوتی بیا به خپئ. د دې وجې نه قرباني حیوان چې اخلئ هلته ښه صحیح ګورئ، غوږونه هم ښه ګورئ، او دارنګې ښکرونه هم ګورئ، لکۍ هم ګورئ، چېرته کټ نه وي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.